سلامونه ګرانو کتونکو، ستاسو جوړتیا او روغتیا په هیله مند یم چې روغ او جوړ وئ. راځئ یو داسې طبیعي طریقه تاسو ته ښیم چې دې طریقې په واسطه کولی شئ ستاسو ویښتان کنټرول کړئ. د هغه چا ویښتان چې چا ویښتان رژېږي او یا تویېږي او بې وخته د وخت څخه مخکې تویېږي، د دې کنټرول لپاره تاسو توی نه شي او ونه رژېږي، دا طبیعي طریقه زه تاسو ته ښیم چې دې طبیعي طریقې په واسطه تاسو کولی شئ خپل ویښتان کنټرول کړئ. دا طریقه چې ده نه یوازې دا چې دا اوسنۍ ده، بلکې یو ازمایل شوې طریقه ده، یو تجربه شوې طریقه ده، یو نتیجه ورکوونکې طریقه ده. نو کوم شیان چې په ویډیو کې ښکاري دا به تاسو پیدا کړئ. 3 غوټې به هوږه پیدا کړئ، دا هوږه ده او داسې به مایندیا کړئ. کله چې 3 غوټې هوږه او 40 دانې به لونګ پیدا کړئ، د لونګ به ورسره یو ځای کړئ او نیم لیتر شړشم تیل چې په بازار کې د شړشم په نوم موندل کېږي، دا به ټول پیدا کړئ او دا به ټول سره یو ځای کړئ. بیا د هوږه او لونګ به په شړشمو تیل سره میکس کړئ او په اور به یې کېږدئ تر څو ښه سره شي، لکه پیاز چې سور شي. او بیا د دې سره کېدو څخه به د شړشم ساړه کړئ. کله چې ساړه شي او د هوږه او لونګ که ترې لرې کړئ مشکل نشته، او که کې پاتې شي کوم مشکل نشته. دا به د شپې لخوا په دې تیلو غوړوئ او سهار به یې بیا دغه سر مینځئ. نو طریقه راځم چې پیل یې کړو، ویډیو وګورئ. په اور یې ږدو تر څو حرارت ورکړو. حرارت ورکوو دې ته او دا ښه پکې سره کوو. حرارت تر هغه ورکوو چې د هوږه او د لونګ پکې سره شي، چې کله سره شي لکه پیاز، او بیا د شړشم سړوو په داسې ډول سره شي لکه پیاز چې سور شي. تاسو وګورئ ګرانو کتونکو، په دې ډول د لونګ او هوږه به په دې کې سره شي. نو دغه تیل بیا ساړه کړئ او د ساړه کولو څخه وروسته د هوږه او لونګ که ترې لرې کړئ، باید ترې لرې شي، او که ترې لرې نه کړئ کوم نقصان نه لري او کوم مشکلات نه رسوي. نو دا ترې لرې کړئ، دا تیل ساړه کړئ او بیا بوتل کې وساتئ او د شپې لخوا په دې باندې خپل ویښتان په دې تیلو غوړوئ تر 1 میاشتې پورې دوام ورکړئ او د سهار یې مینځئ. انشاءالله ویښتان به مو ښه شي. چینل سبسکرایب کړئ، بیل بټن ووهئ. مننه.